څنګه کولی شو چې موږ تاسو ټونکيفر واليټ جوړ کړو، ټونحب واليټ جوړ کړو او د ټون کوم واليټونه چې یعنې د ټلګرام سره موږ تاسو څنګه کنیکټ کړو دا ټوله طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. السلام علیکم، سلامونه مې ومنئ ملګرو. امید لرم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به. که دا ستاسو لومړی راتګ وي زموږ چینل درسره فالو او سبسکرایب کړئ چې در ټولو نه مخکې زموږ هره ویډیو در تاسو ته ژر در ورسیږي. او یو کار بل ملګرو یادونه کوم چې ویډیو در پای وګورئ، ضرور یې وګورئ. نو موږ تاسو که وغواړو چې په یوه واليټ کې څو واليټونه جوړ کړي یا ټونحب واليټ وي لکه دغه، یا مای ټون واليټ وي یا ټونکيفر واليټ وي، په دې کې موږ تاسو څنګه کولی شو یعنې که اوس 3-4 ټلګرام یا ولرئ یا 4-5 نمبره تاسو په ټلګرام کې فالو کړي، نو دا امکان نه لري چې تاسو د یوه واليټ سره کنیکټ کړئ چې هغه تاسو ته دا ګرده ویډرا درکړي. هېڅ کله نه درکوي. که تاسې که یکس انتخاب کړی وي یا مبایناس انتخاب کړی یا ټراس واليټ انتخاب کړی یا میټاماسک انتخاب کړی وي، یعنې نور هم داسې ګڼ شمېر واليټونه دي، که تاسې هر یو یې انتخاب کړی وي د ګردو ویډرا مو یې وته کړې وي نو هېڅکله به تاسو ته ویډرا در نه کړي. زه اوس تاسو ته داسې طریقه در ښیم چې تاسې کولی شئ چې په ټونکيفر واليټ کې وي یا مای ټون واليټ وي، که مای ټون واليټ کې وي او یا ټونحب واليټ وي یا مای ټون واليټ وي، تاسې کولی شئ چې په یوه واليټ کې 3-4 واليټونه بیل جوړ کړي، یعنې لکه هر یو چې جلا جلا را ډاونلوډ کړئ. په داسې طریقه باندې کولی شئ چې په هر څومره پري ماینینګ پروژې کې یوه پروژه مو پر 10 نمبره جوړ کړي، 10 واليټونه ورته جوړ کړي، ځکه چې نو دا ځینې ملګري به اوس وایي چې دا به هر یو بېل اپلیکیشنونه ډاونلوډ وي. یا ملګرو موږ تاسې کولی شو په ټونحب واليټ کې 10 واليټونه دننه جوړ کړو. موږ تاسې کولی شو چې په مای ټون واليټ کې څو واليټونه جوړ کړو. موږ تاسې کولی شو چې په ټونکيفر کې څو واليټونه جوړ کړو. خو ویډیو اوږدې دي ملګرو، په ویډیو باندې پیل کوم چې سره که موږ تاسې باید لومړی پلی سټور ته ولاړ شو. په پلی سټور کې که تاسې په سرچ یا لټون کې ما انټرنیټ بس کار نه کوي، په سرچ یا لټون کې چې که دلته تاسې ټونکيفر ورته لیکئ، ټونکيفر واليټ ورته لیکئ یا ټونحب واليټ ورته لیکئ، هر شی چې ستاسې زړه وي، کوم واليټ چې د ټون دپاره کار کوي هغه تاسې دلته ورته لیکلی شئ. کله چې مو ورته ولیکئ له پلی سټوره بیا را ډاونلوډ کړئ، تاسې ته یې راپورته کوي چې نیمه جمله ولیکئ بیا خامخا درته راپورته کوي. نو اوس به موږ تاسې راسو چې څنګه کولی شو چې یا ټونکيفر یا ټونحب واليټ جوړ کړو. د دې لپاره زه اوس تاسې ته ټونحب واليټ انتخابوم چې ټونکيفر دا بېله فرقه دي. ما خپل ټونکيفر هم جوړ کړی او ټونحب واليټ مې هم جوړ کړی. ما دا ټونحب چې دی دا ډېر زما پر خوښ دی. ټونکيفر هم صحیح واليټ دی، ګرده صحیح واليټونه دي، ځکه چې د دې طریقه ډېره اسانه او بغیر له انټرنیټ هم کولی شئ جوړ کړئ، ځکه چې زه په داسې ځای کې یم چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم ویډیو درته ثبتوم، ځکه انټرنیټ سم کار نه کوي. نو اوس ملګرو ما خپله دا واليټ جوړ کړی دی. اوس به ځینې ملګري وایي نو چې تا جوړ کړی موږ یې څنګه جوړ کړو. ګوره دلته ملګرو تاسې دغه ځای ته کتلی شئ چې زه 4 واليټونه مې اوس جوړ کړي دي. 4 په د یوه ټونحب واليټ کې 4 واليټونه زه اوس لرم، یعنې د هر یوه لینک سره بیل دی. د هر یوه سره که زه وغواړم چې په یوه 15 نمبره یعنې په یوه ټلګرام کې 15 نمبره مې یا فالو کړي وي یا مې 3-4 ټلګرامونه را ډاونلوډ کړي، نو زه د هر یوې پروژې کې چې کار کوم یا پوز یا بله ټیمپریم یا هرې پروژې چې یا بله که ما په دا 15 نمبره جوړ کړي نو د یوه واليټ سره بیا زه نه کنیکټ کوم. که مې کنیکټ کړي چې هر څومره کار مې کړی خواري مې بس، هغه دپاره زه راځم پر دې ځای کلیک کوم چې زه نوی واليټ 15م واليټ جوړ کړم. نو هغه به داسې کوم. کله چې مو دلته کلیک وکړئ تاسې ملګرو خپله کتای شئ چې زه څومره واليټونه ما جوړ کړي. لومړی واليټ دی، دویم، دریم او څلورم چې دا هم جوړ کړی دی. نو اوس به موږ تاسو پر داسې کې باندې کلیک وکړو چې موږ تاسو ته نوی واليټ جوړ کړو. ایډیټ نوی واليټ. دلته ګوره موږ تاسو ملګرو په دې خانو کې به موږ تاسې پر کوم ځای کلیک کوو، پر دغه ځای به کلیک ایډیټ نوی واليټ، پر دې نوی واليټ به کلیک کوو. کله چې مو پر دې باندې کلیک وکړئ موږ تاسو ته اوس نوی واليټ جوړېږي، یعنې 15م واليټ موږ تاسې اوس جوړ. موږ ته اوس په دې خانه کې ځکه چې دا په ویډیو کې ښکاریم نه، دلته موږ تاسو ته دغه 24 جملې راکړي. دا 24 جملې به که تاسې لومړی واليټ جوړوئ هم بیا کاپي کړئ
او که څومره هر څه واليټونه چې پکې جوړوئ دا جملې به ستاسې سره موجودې وي. که یو وخت خدای مه کړه ستاسې واليټ یا ډیلیټ سي یا موبایل کې کوم مشکل پیدا سي، دا جملې چې ستاسې سره وي نو کولی چې په بل موبایل کې په دغه موبایل کې کومه ستونزه چې مو حل کړله تاسې کولی شئ چې راخلاص کړئ، بیرته د هغه واليټ مو راخلاص کړئ. نو زه اوس کلیک پر کوم چې زه تاسې ته واليټ ډېر په اسانه طریقه باندې جوړېږي. دلته اوس موږ تاسې ته وایي تاسې خپل واليټ ته یو کود ورکړئ، هر کود چې ستاسې خوښ وي ورته ویې لګوئ کود ورکړئ. نو زه اوس کود ورکوم 4 عددي کود به یې ورکړئ چې بیا ستاسې هېر نه وي ملګرو. دا د ویډرا په وخت کې که موږ تاسې ته ویډرا راشي موږ تاسې غواړو چې یو صرافي ته ولېږو نو موږ تاسې دغه کود ضرور غواړي، ځکه دا کود نه وي نو موږ تاسې ویډرا نشو کولی. نو دا د ملګرو زموږ واليټ جوړ شو، ډېره په اسانه طریقه باندې جوړ شو. تاسې کتلی شئ چې ملګرو یعنې 5م واليټ جوړ شو. د ویډیو په اول سر کې 4 واليټه اوس 5 شول. نو اوس دلته کلیک پر کوم تاسې ته در معلوموم چې څو واليټونه زه اوس لرم. دا د ملګرو دا 5م واليټ مې دا دی. تاسې خپله که تاسې تر سره پورې دا د 5 واليټونه اوس ما جوړ کړي، که زه اوس په بلوم کې مې کار کړی وي یعنې د اول واليټ سره کنیکټ وم، د دوم نمبر مثال د دومه سره، دریم د دریمه سره او څلورم د څلورمه سره، 5م د 5مه سره، یعنې که 5 نمبره زه ولرم 5 ټلګرامونه کې کولی شم چې په یوه واليټ کې د 5 سره کنیکټ. کله چې ماته ویډرا راشي یعنې لکه یو نفر چې اوس کار کړی د یوه واليټ دپاره 2 نفرو زه یو نفر یم د 5 نفرو کار مې کړی نو ډېره ویډرا به ماته راشي هغه زما په خوارۍ به مواجه. نو بیا به موږ تاسو دلته کلیک کوو چې واليټ مو بالا جوړ شو. نو اوس موږ تاسې ننوځو. همدارنګه که اوس تاسې وغواړئ چې ټونکيفر واليټ جوړ کړئ هم کولی شئ، او ټونهب واليټ هم تاسې کولی شئ پر دغه طریقه جوړ کړئ. ټونکيفر دپاره چې اوس زه پر ټونکيفر کلیک کوم تاسې ته طریقه در وښیم چې ټونکيفر هم بلکل پر دغه طریقه هیڅ مشکل نه لري، پر دغه طریقه تاسې کولی شئ چې ټونکيفر هم جوړ کړئ. هر واليټ کې یعنې نور واليټونه هم کولی شئ چې بیل جوړ کړئ، او لینکونه بیا هم خامخا خپله چې د هر واليټ جوړوئ دا بله سی لینک جلا دی، هېڅ مشکل تاسې ته نه جوړېږي په دغه طریقه باندې. نو اوس به ټونکيفر لږ لوډینګ اخلي راخلاصېږي. دا دی ملګرو تاسې وینئ چې زما ټونکيفر واليټ راخلاص شو. کله چې تاسې وغواړئ چې ټونکيفر واليټ جوړ کړئ هم کولی شئ چې دلې کلیک وکړئ په دغه طریقه باندې ډېر په اسانه باندې تاسې کولی شئ چې دغسې واليټ جوړ کړئ. زه خپله اوس دا تاسې لیدلی شئ چې 2 دانې واليټونه زه لرم، په دغه خانه کې 2 واليټونه زه په ټونکيفر کې لرم. او که تاسې غواړئ چې پر نوی واليټ په ټونکيفر کې جوړ کړئ نو هغه دغه ځای کولی شئ چې جوړ یې کړئ ایډیټ نیو واليټ. کله چې مو پر ایډیټ نیو واليټ کلیک وکړئ نو تاسې ته اوس دوی غواړي چې نیو واليټ که جوړوئ نه پر دغه خانه به کلیک وکړئ، پر دغه خانه باندې چې دریم واليټ جوړوئ. کله چې پر دې خانه وکړئ دلته ستاسې کوم کود چې ټونکيفر ته ورکړی وي هغه به خلاص کړئ. نو اوس به دوی تا ته نوی واليټ در جوړوي. ما انټرنیټ ډیټا کار نه کوي. نو دا دی اوس ملګرو موږ تاسې ته بله صفحه راواړوله. که موږ تاسې غواړو چې نوی واليټ جوړ کړو، خو زه نه غواړم چې جوړ یې کړم ځکه چې ما په بلکې طریقه ګره درته وښول. ګوره دلته کولی شئ چې کلیک وکړئ یعنې دریم واليټ جوړ کړئ، ډېر په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې جوړ یې کړئ. زه بېرته شاته وځم چې وسا طریقه باندې جوړېږي. او دا د اوس مثال ملګرو جملې مې ما نه کړې را کاپي، ډېر په وسا باندې جوړ شو. ما ته دا د دریم واليټ خپله جوړ شو. جملې به چې بیا را کاپي کوئ هغه به دلته هم را کاپي کېږي. که تاسې دلته کلیک وکړئ پر دغه ځای په دا سیټینګ اپشن باندې کله کلیک وکړئ نو چې دلته مو کلیک وکړئ تاسې کولی شئ چې هغه خپل جملې چې دي هغه د دغه سره کاپي کړئ، د دغه اپشن سره یا کلي یا بولې به دغه اپشن سره به تاسې را کاپي کوئ. کولی شئ چې د ځانه سره یې خوندي کړئ ویې ساتئ. نو هغه به بیا پر دغه ځای دلته کلیک کوئ، داسې کې ته به راغلاست. کله چې مو دلته کلیک وکړئ
ستاسې ټولې جملې دلته دا چې راپورته کړې په دغه خانه کې کولی شئ چې دا ګرځې کاپي کړئ او د ځان سره یې وساتئ. نو که مو ویډیو خوښه شوې ملګرو در خپل ملګرو پرې شیر کړئ او چینل در سره فالو کړئ ځکه چې زموږ نوې ویډیوګانې در تاسې پرې در ټولو مخکې تاسې ته به دررسېږي. او د ویډیو کمنټ کې مې تاسې ته لاندې لینک اچولی د ټیلیګرام چینل لینک دی او د واتساپ ګروپ لینک دی. کولی شئ چې هلته راسره یو ځای شئ. نوې طریقې هلته تازه اپډیټ د پري ماینینګ نه موږ پورته کوو. که کوم مشکل موږ سره رابطه هم هلته کولی شئ. په دعاو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم.